تازه په تورخم کې د پاکستان یو اسلامي امارات د سرحدي ځواکونو نښته کوم ځای ته ورسېده، څه پکې وشول، ټول جزئیات هم دلته ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پاکستاني یو اسلامي امارات پولساتو ترمنځ په جګړه کې د ننګرهار په مومندرې ولسوالۍ کې پر یو کور د پاکستاني پولساتو له لوري د یو هوان د لګېدو له امله د یوې کورنۍ 4 غړي وژل شوي او 9 نور یې ټپیان دي. د راپورونو له مخې وژل شوي کسان یوه مور او 3 زامن دي. سرچینو افغان انټرنیشنل پښتو ته ویلي دي چې د پاکستاني پولساتو خواته د شاوخوا روغتونونو او سیمه ییزو روغتونونو ټول روغتیایي کارمندان خپلو دندو ته ورغوښتل شوي او په سیمه کې سخت او بیړنی حالات دی. څو ګړی مخکې سرچینې د پاکستاني چارواکو له خولې ډېروي چې د جګړې شدت لږ شوی خو لا هم روانه ده. لږ مخکې یو ځایي ډاکټر هم له افغانستان انټرنیشنل پښتو سره په خبرو کې ویلي دي چې د جګړې مرګ ژوبله ډېره ده. دغه جګړه د اسلامي امارات د دفاع وزارت هم منلې او ذبیح الله مجاهد بیا ویلي دي چې ډېر ژر به د دغې نښتې کره جزئیات له رسنیو ولس سره ګډ کړو، خو د خپلو ځواکونو د مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه یې څه ونه ویل. دومره یې ویلي چې جګړه پاکستاني پولساتو پیل کړې. په تورخم کې دا جګړه ولې او څنګه پیل شوې؟ د راپورونو له مخې جګړه هغه وخت پیل شوې چې د اسلامي امارات پولساتو غوښتل یوه پوسته جوړه کړي، خو پاکستاني پولساتو ورسره غبرګون ښودلی او ډزې پرې کړي دي. ویل کېږي چې له جګړې سره سم د تورخم دروازه هم د هر ډول تګ راتګ پر وړاندې بنده شوې ده. دا په داسې مهال کې ده چې د اسلامي امارات د کورنیو چارو وزارت بیان پر خپل ایکس پاڼه د اسلامي امارات او پاکستاني پولساتو ترمنځ د نښته منلې وایي چې دا پیښه د دونۍ یا دوشنبې په ورځ غرمه مهال د ننګرهار د تورخم په غورکي سیمه کې تر هغه وروسته وشوه چې د ډیورنډ کرښې په استقامت د پاکستان د پولساتو لخوا د اسلامي امارات پر پولساتو ډزې وشوې. د عبدالمتین قانع په خبره د پاکستاني پولساتو له ډزو وروسته د اسلامي امارات پولسات هم اړ شوي چې ځوابي برید وکړي. نوموړي همداراز لیکلي دي چې د دغې پیښې په پایله کې پاکستاني پولساتو ولسي کورونه په نښه کړي چې له امله یوه ښځه او 2 ماشومان وژل شوي دي. د اسلامي امارات پولساتو د پاکستاني پولساتو یوه پوسته په هوان ویشتلې ده. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه، ښه وخت ښې شیبې.